افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. سلام مینه او درنښت هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمن وئ. دوستانو د نن ورځې په درس کې مهم فعلونه وایو. ما یو شمېر فعلونه راخیستي دي، هر یو مې معنا کړی ده او له معنا سره مې په جملو کې استفاده کړی ده، تر څو تاسو په صحیح ډول باندې هم په ویر په معنا باندې پوه سئ، د فعل په معنا پوه سئ او هم یې په جملو کې استفاده کړی سئ. راځو په درس شروع کوو. ویربن فعلونه. لومړی فعل denken فکر کول. Ich denke, dass die deutsche Grammatik einfach ist. زه فکر کوم چې د الماني ژبې ګرامر اسانه ده. einfach معنا اسانه. دویم ورب erreichen. erreichen معنا رسیدل، یو ځای ته رسیدل، خپل هدف ته رسیدل، معنا رسیدل. Wenn du hart arbeitest, kannst du deine Ziele erreichen. کله چې ته سخت کار وکړې، کولی شې چې خپلو اهدافو ته ورسیږې. hard معنا سخت یا ډیر. Ziele اهداف. بیا معنا کوو Wenn du hart arbeitest، کله چې ته سخت کار وکړې، kannst du deine Ziele erreichen، کولی شي خپل اهدافو ته ورسیږي. دوستانو له درس نه علاوه یوه خبره کول غواړم، هغه دا چې په ژوند کې د بریا لپاره یو له مهمو رازونو څخه خپل ځان ته اهداف ټاکل دي. کله چې تاسو خپل ځان ته اهداف وټاکل او د هغو اهدافو د راسته راوړلو لپاره مو کار وکړه هره ورځ، نو حتما تاسو بریا ته رسیږئ. کوشش وکړئ د خپل ځان لپاره، د خپلې ښې آیندې لپاره ځان ته واړه او غټ اهداف وټاکئ او خپلو اهدافو ته کار وکړئ. راځو بیرته درس ته. دریم ورب verlieren ورکېدل. Ich habe mein Handy verloren. ما زما موبایل ورک کړ. Ich habe mein Handy verloren. ما مې خپل موبایل ورک کړ. څلورم ورب reden خبرې کول. Der Lehrer redet mit Schüler über Sport. استاد یا معلم خبرې کولې له شاګردانو سره د سپورت په اړه، د ورزش په اړه. پنځم ورب fliegen. fliegen پرواز کول. ist nach Afghanistan geflogen. هغه افغانستان ته سفر وکړ. شپږم ورب sich erinnern په یاد راوړل یا په یاد درلودل. Ich kann mich nicht mehr erinnern. زما ډیر نه په یادیږي یا زه نشم کولی ډیرې په یاد راوړم. Ich kann mich nicht mehr erinnern. زه نشم کولی ډیرې په یاد راوړم یا زما ډیر نه یادیږي. اووم ورب studieren تحصیل او تعلیم کول. Was hast du studiert؟ تا څه شی ویلی دي؟ دوستانو studieren د تحصیل لپاره استفاده کیږي. چې کله چا نه پوښتنه کوي چې تا څه شی تعلیم او تحصیل کړی ده، داسې کولی شي ووایي Was hast du studiert؟ تا څه شی مطالعه ویلی دي، یعنې کوم تحصیل دې کړی، کوم تعلیم دې کړی ده. putzen پاکول. Wir putzen das Wohnzimmer. د دې اوسېدلو اطاق څوک پاکوي؟ wir څوک putzen پاکوي das Wohnzimmer د اوسېدلو اطاق. نهم ورب helfen کمک کول. helpt seinem Bruder. هغه له خپل ورور سره کمک کوي. Bruder ورور. لسم ورب
schließen. Schließen معنا بندول. Kannst du bitte das Fenster schließen? هیله کوم کولی شئ چې ورسۍ بنده کړئ. Das Fenster ورسۍ یا کړکۍ. راځو بیا وایو. Kannst du bitte das Fenster schließen? مهرباني وکړئ یا هیله کوم کولی شئ چې ورسۍ بنده کړئ. دا سوالیه ده دوستانو، سوال ده. دلته ما نقطه لګولې ده په بخښنې سره. دا سوالیه ده، دلته کولی شئ سوالیه ولګوئ. راځو درس ادامې ته. 11 ورب lachen خندل. Warum lachen Sie؟ ولې خاندې؟ کله چې چاته وایئ چې ولې خاندې، کولی شئ ورته ووایئ warum lachen Sie؟ ولې خاندې. danken مننه کول. ich danke dir. زه له تا څخه مننه کوم. 14 ورب vergleichen مقایسه کول، یو شی کول. das kann man nicht vergleichen. دا سړی نشي کولی سره مقایسه کړي یا یو شی کړي. das kann man nicht vergleichen. دا سړی نشي کولی سره مقایسه کړي یا دا د مقایسې والا وړ نه دي. 15 ورب bezahlen. bezahlen په معنا د تادیه کول، ورکول، لکه پیسې تادیه کول یا پور تادیه کول، دې ته bezahlen وایي. ich bezahle die Rechnung. زه بیل تادیه کوم، زه بیل ورکوم. هدف دا ده چې بیل چې راغلی د پیسو بیل چې راغلی ده هغه څنګه کومه تحویلومه، هغه پیسې تحویلومه. دی Rechnung بیل ته وایي. دا دوستانو د نن ورځې درس ویډیو په صحیح معنا باندې وګورئ، له ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر بیا بل درسه ښه او خوشحاله وخت د الله په امان.